ملګرو نن ورځ موږ د یوې داسې بیرونۍ اداکارې په اړه خبرې کوو چې د بالیووډ په کومې مشهورې کورنۍ پورې تړاو نه لري او ډیری ځل د فلمونو لپاره د نومندانو په لیست کې له شاته غورځولو وروسته د کوچني رولونو ادا کولو ته مجبوره شوې ده. نوموړې د خپل همت او زحمت له وجې په بالیووډ کې یو ځانګړی مقام خپل کړی دی. ملګرو نن ورځ موږ د کبیر سنګ فلم اداکارې کیارا ادواني د ژوند په باره کې معلومات درکوو. د ویډیو له پیلولو مخکې که چیرې تاسې د کیارا ادواني مینوال یاست نو ویډیو حتما لایک کړئ. راځئ ویډیو شروع کوو. ملګرو د کیارا ادواني اصلي نوم الیا ادواني دی لیکن فلمونو ته د راتګ څخه مخکې هغې خپل نوم له الیا څخه کیارا ته بدل کړ ځکه چې په بالیووډ کې له وړاندې څخه د الیا په نوم یوه اداکاره موجوده وه او نوموړي د کیارا نوم د پریانکا چوپړا د انجانې فلم څخه اخیستی و. کیارا ادواني د 1992 کال د جولای په 11 د مومبئی په ښار کې زیږېدلې ده او د 2023 کال نه مخې عمر 13 کاله دی. کیارا ادواني د مومبئی د کیتیدرل او جان کانن ښوونځي څخه فارغه شوې ده او له هغې نه وروسته یې د جای هند د ډلهییزو اړیکو د کالج څخه د فراغت سند ترلاسه کړی دی. د کیارا پلار هیڅکله نه غوښتل چې د هغې لور د یوه اکټره شي لیکن د بعضو راپورونو له مخې ویل کیږي چې د کیارا پلار د 3 ایډیټس فلم تر کتلو وروسته د خپلې لور مسلک وپېژانده او بالیووډ ته په ورتګ کې د هغې څخه ملاتړ وکړ. کیارا د مسلک نه مخې یوه اداکاره او موډله ده. ملګرو اوس د کیارا ادواني د کیریر په اړه معلومات درکوو. کیارا ادواني د خپلو زده کړو تر بشپړولو وروسته د انوپم کیر د اداکارۍ په ښوونځي کې شامله شوه او په دې ښوونځي کې تر 1 کال ټریننګ وروسته کیارا ته د یو فلم وړاندیز وشو د کوم نوم چې و فګلی لیکن دغه فلم په بالیووډ کې تر خپرېدو وروسته په باکس افیس باندې ډیر زیات ناکام ثابت شو لیکن خلکو ته د کیارا اکټینګ خوند ورکړ او له دې ځایه کیارا فیصله وکړه چې د خپل راتلونکي فلم تړون به په ډیر دقت او فکر سره ترسره کوي او په همدې سبب نوموړي خپل دوهم فلم 2 کاله وروسته ترسره کړ د کوم نوم چې و ایم ایس ډوني د انټولډ سټوري او په دې فلم کې کیارا د مس ډوني د میرمنې ساکشي ډوني کردار لوبولی دی او ملګرو د همدې فلم په وجه کیارا په بالیووډ کې یو ځانګړی مشهوریت ترلاسه کړ او له دې فلم نه وروسته د کیارا مینوال هم ډیر زیات شول. له دې نه وروسته په 2018 کال کې د کیارا یو بل فلم خپور شو د کوم نوم چې ماشین و لیکن دغه فلم هم د بالیووډ په باکس افیس باندې فلاپ ثابت شو. له دې نه بعد کیارا یو ځل بیا اراده وکړه چې خپله راتلونکې پروژه به په ډیر سوچ سره امضا کوي او بیا په 2018 کال کې د نیټفلکس په لړۍ لست سټوریز کې راښکاره شوه او په دې ویب سیریز کې تر کار کولو وروسته کیارا د بالیووډ د ډیرو لویو او مشهورو ډایرکټرانو او پروډیوسرانو په نظر کې راغله چې د هغې په نتیجه کې د ارجن ریډي فلم ریمیک کبیر سنګ فلم کې ورته د اداکارۍ چانس ورکړل شو او دې فلم له خپرېدو سره سم په باکس افیس باندې بیخي زیات عاید ترلاسه کړ. دغه فلم په باکس افیس باندې د 380 کروړه روپیو تجارت ترسره کړ او د 2019 کال د زیاتو پیسو جوړونکی فلم ونومول شو. دغه فلم د کیارا ادواني په کیریر کې ډیر زیات موثر تمام شو. له دې نه وروسته کیارا ادواني هیڅکله شاته ونه کتل. همداراز د کبیر سنګ فلم تر ډکولو وروسته د کیارا خوب په حقیقت تبدیل شو. نوموړی همیشه د اکشي کمار مینواله وه او له هغه سره په فلم کې کار کول غوښتل چې د کیارا دا ارمان هم د ګوډ نیوز په فلم کې پوره شو او دا فلم هم له خپرېدو سره سم سوپر هټ ثابت شو. له دې نه علاوه کیارا په تیلګو فلمونو کې هم کار کړی دی د کومو نومونه چې دی بارت او وینیا ویدیا راما. د کیارا لپاره تر ټولو غوره کال 2020 کال و چې د لکشمی بمب، اندو کی جوانی، بولبلې 2 او د شیرشاه په شان مشهور فلمونو کې اکټینګ ترسره کړ. دوستانو تاسو د کیارا کوم فلم زیات خوښوئ دا راته لاندې په کمنټ کې ولیکئ. اوس ملګرو د کیارا ادواني د جایزو په اړه خبرې کوو. کیارا ادواني په مختلفو برخو کې ډېرې زیاتې جایزې اخیستې دي د کومو لیست چې تاسې د تلیفون په پرده باندې لیدلی شئ. ملګرو اوس به د کیارا کورنۍ درو پیژنو. د کیارا د پلار نوم دی جګډیپ ادواني. د کیارا د مور نوم دی جینیوا جعفری. د کیارا د ورور نوم دی میشال اډواني. د کیارا د هلک ملګري نوم دی سدهارت ملهوترا. ملګرو اوس به د کیارا ادواني د عاید په اړه درته ووایو.
کیارا ادواني د یو فلم د ترسره کولو په سر باندې 6 کروڑه روپۍ اخلي او د هغې زیاتره عاید د کمپنۍ له تایید څخه حاصلیږي، د کوم چې 1 کروڑ فیس اخلي. له دې نه علاوه نوموړي یو څه پانګه اچونه هم کړې ده چې له هغې نه هم ورته عاید راځي. ملګرو، اوس د کیارا ادواني د سرمایې په اړه غږیږو. د کیارا ادواني ټوله سرمایه 25 کروڑه روپۍ ده. ملګرو، اوس به د کیارا ادواني کور درښکاره کړو. کیارا د خپل کورنۍ سره د ممبئی په یو ښایسته کور کې اوسیږي. د کور قیمت یې تقریبا 60 کروڑه روپۍ دی او په دې انځورونو کې د کور ښکلا لیدلی شئ. ملګرو، اوس به د کیارا ادواني د موټرو د ټولګې په اړه معلومات درکړو. له کیارا سره یو مرسیډیز E220 ډي موټر موجود دی چې قیمت یې 80 لکه روپۍ دی. له کیارا سره یو BMW X5 موټر موجود دی چې قیمت یې 80 لکه روپۍ دی. کیارا یو BMW 520 ډي موټر هم لري د کوم قیمت چې 80 لکه روپۍ دی. نو ملګرو، دا و د کیارا ادواني د ژوند په باره کې معلوماتي ویډیو. که چیرې تاسې د کیارا ادواني مینوال یاست نو ویډیو حتما لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. همداراز په کمنټ کې دا هم راته ولیکئ چې راتلونکي ویډیو د کومې اداکارې په باره کې غواړئ.